اوس خو داسې تصور نشته چې ډېر به مثبتې خوا ته لاړ شو. خو ما هدف دا و چې دغسې د حالت دغسې دي. شاعر شعر لیکلی و بسمل خو دغسې یو شی دی نو څنګه یې کوې. اوس د حالات دغسې دي نو څنګه یې کوې. نو هغه دوستان چې په سیاست کې ډېر ملوث دي که هغوی د سیاسي نظامونو په اصلاح کې برخه واخلي ډېره به ښه شي. زموږ هدف دا دی چې له دغسې اغزنو شرایطو سره خپل هېواد ته څه کولی شو. لکه د کسیار صاحب عملي بېلګې وړاندې کړي، نور ډېر افغانان یې ډېر کار شروع کړی. نو موږ غواړو چې نور هم دا هغه شي، ګړندی شي، دا کارونه ګړندي شي او ښه شي. دې له خاطره چې عملي میکانیزم هغه ته سره ورسېږو. نو هغه افغانان چې افغانستان ته راځي، ننګرهار کې زموږ شخصي ځای د هغه په خدمت کې ده. دی دې راشي افغانستان کې دې وګرځي، مظلومیت، محکومیت، محرومیت دا به ټول حس کړي. هغه خپل ځان دپاره چې کوم د خپلو اولادونو دپاره چې کوم پلان دی هغه نه پرته که نور عام اجتماعي ښېګڼې کارونه یې کولی شول هغه به په خپلو سترګو وګوري. ځای ځایګی شته دې دپاره. نو موږ خو د پخلي څوک نه لرو هلته، ځکه یو ځای مې یوه مېرمن ده، نو د هغه چې دي لیکوال او ملایان دا د مېلمستیا کې چندیا مزاګۍ ډېره نشته ده. نو دی چې دي په نورو خلکو باندې مېلمستیا کوي، خپل هلکه یو غټ لیکوال تېر شوی پخوا مولانا صاحب، مولانا یې ورته ویل نوم یې نه اخلم، نور مشهور سړی دی، خامخا اولادونه یې بیا ونوی. هغه سړی هوښیار سړی و، هغه د نورو لیکوالانو باندې مېلمستیاګانې کړې وې، بیا د نو بچ راغلی نو د خط لیکلی ټول لیکوالو ته چې سپوږمۍ کې مېلمانه استی د تګ او راتګ مصارف مو خپله غاړې. نو بیا خلکو ورته لیکلي، نو بېچاران یې لیکلي په درناوي په ځای په سپکاوي لیکلي وایي چې اسمان سپونه سړی سپک شي پورته وخېږي که نه. بیا چا ورته وایي چې مولانا صاحب نو تا خو داسې شرط په موږ کېښود سپوږمۍ کې څوک درتلی شي، څوک راښکته پورته کېدی شي، څوک ښکته کېدی شي، امکان نه لري. خو دې نه به نیول شي نه کوم مېلمستیا. وایي نه دغه سپوږمۍ هوټل نه ده په پغمان کې، دغه ته مې دعوت درکړی ده. نو ما زما لخوا دعوت هستئ، ځای ځایګی یو اوسېدو د امنیت دا ټول شی شته، یو اشپز څوکیدار هم پکې شته، نور شي خپل شی هر شی چې تاسې خورئ خپله یې پخوئ خپله یې خورئ. موږ به یو که به نه یو، خو هغه ځای د استوګنې دپاره ستاسو دپاره ښه مناسب ځای ده. هغه به مرکز وي، نور به ټول افغانستان کې مغز ځای نه ګرځئ. چېرته چې تاسې کوم د خیر ښېګڼې کار محسوس کوو، ستاسې وس لاس مې بر و، همغه کار وکړئ. نو زه اوس یو نتیجې ته ورسېدم چې انشاءالله چې دلته چې کوم کسان دي دا یو ښه وخن کار یې په پلان کې شته د افغانستان دپاره. نو هغه ته ملک بابا صاحب ته ما هدف هم دغه خبرو دا و چې دغه نظامونو ته که منتظر شو کار ډېر خرابېږي. دې هغه چې د اصلاح سمون دا یو وخت غواړي. ټوکه هم درته وکړم، ټوکه هم د واقعیت ده، داسې د دې له خاطره چې ځینې کار چې بل کار ته منتظر کړي کار خرابېږي. 10 کاله وړاندې موږ یو چېرته دوست هم په اصطلاح ولې زه نیمه عاشق یم میین یم که څنګه چل تاسې هغه جرګې ته لاړ شئ هغه مقابل طرف ته، هغه هم تعلیم یافته خلکو خو لږ احتیاطکار دي ډېر. نو هغه موږ چې لاړو جرګې ته ورته هم وویلې چې دغسې دا بل سړی هم تعلیم یافته ده، دا ستا لور هم تعلیم یافته ده، ته خپله هم داسې وکړې چې دا هغه ته راغلي جرګې ته. خو سړي ویلې چې زما خو ډېر غټ اعتراض نشته، خو یو شی شرط لرم، نور تاسې مخه نه نور استادان هم دي پوهنتون راسره وایي چې نور هغه نشته، خو یو شرط لرم څو چې افغانستان کې سم حکومت نه وي راغلی او سوله نه وي راغلې، زه دا کوژده نه کوم، دا دسمال تاسې ته نه درکوم. موږ ویل دا خو داسې شرط کېښوده چې دې باندې هېچا زور هم رسي. خو بیا دویم ځل درېیم ځل بیا جرګه ورغلو چې په بیا خو د افغانستان دا حالات چې دي دا نور ورځ په ورځ بدترېږي، وینا نه یې کوم. خو بیا جرګه شوه، بیا خو بالاخره سړی هم قانع کړ. سړی هم چې قانع کړ افغانستان کې تر نه پورې نه سم نظام راغی نه سمه سوله راغله. اوس د هغه مشیان هم دي، هغه یې وکړو. خو که موږ د افغانستان نظام ته منتظر کړي، اوس ورسره کله ټول کې سپین ږیری شوی سړی، اوس که موږ دا خبره د نظام ته معطله کړې وای نور به دې هم سړی شی وه، مشیان به دې هم نه وو، هېڅ یې به هم نه وو. نو موږ وایو چې که دغه نظام اصلاح ته دا ټول شیان منتظر کړو، شی ډېر خرابېږي. نو هغه نه دا ښه ده چې دغسې دا اوس ټک وپک کار هم شروع کړی دا وکړو، او دا ډېر غټ دریاب ته نه جوړېږي، د حکومتونو له وس هم هته پورته ده. نو خدای وکړي چې په همدغه پروسه کې کامیاب شو. د کال په بهیر کې یوه پروژې 2 3 4 د الینګار کتابتون چې بېکسیار صاحب یادونه وکړه، ما ورسره کتابونه کومه کړه، ډېر ښه ځای کې جوړ کړ، ډېر ناروې کې مې ملګري که نه، یعنې د سیند غاړه پاس غونډۍ او ډېرو خلکو ته د کانکور په امتحان کې هغه خلکو نتیجه ډېره مثبته نظر نور هغه ته، ځکه چې ما د کانکور درس هم ورته ورکړی، د انګلیسي ژبې هم پکې شته، دیني درسونه هم پکې شته، هر څه پکې شته. نو خو یو ښه سمپل ده دغسې.
که داسې دې ته دامه ورکړو نو هم به خرما شي هم به ثواب شي. بیا هم دهقان صاحب نه ډېره مننه. نو ولا دهقانۍ کې هم ګوره غټ برکت شته ده. او دا هغه چې ولي محمد طوفان او رشید علي دهقان دا دوه لیکوالو پېښور کې شاعران دي. عبدالقسیار صاحب پېژني. اول یې هیله وکړه چې مشاعره وه چې ولي محمد طوفان نه هیله کوو چې راشي خپل شعر وایي. ولي محمد طوفان دغه شعر وویست. بیا رشید علي دهقان نه هیله وکړه چې راشي دې شعر وایي. زه شعر نه لولم. هغه ولې وایي په ځمکه چې طوفان تېر شي دهقان به پکې څه کفتو پیدا کړي. نو دا خپل یو سمپل چې په بحراني شرایطو کې په مهاجرت کې خلکو ته کار زمینه برابره کړي او خپل کورنۍ ته هم نور افغانانو ته نو دغه سمپل په افغانستان کې عملي کړو. ډېره مننه کور ودان بیا ټول مشران زه پوهېږم دلته وخت کمی چې دا یو مهم هغه د فیصله د خلکو ضرورت ده. دا بېلابېلو ځایونه چې راغله لرې ځایونه عبدالقسیار صاحب او ډاکټر سفیر صاحب بیخي لرې ځایونه راغله. نو نور دوستان چې په لسګونو کیلومتره مزل یې کړی ټولو نه مننه کور ودانۍ. بیا به سره ګپ لګوو کاشکې داسې که څوک سوال لري خو فکر کوم مشکل حل شو. زموږ خاصه پوښتنه که څوک لري بیا هم هغه وایي مهرباني ده. راځه ته نږدې راشه. راځه هغه وایي. راځه ته ودرېد کوم راځه خو موږ تاسو احمد ونصلي على رسوله الكريم وبعد. درس د مخه ډاکټر صاحب محترم تاسو ته د زړه کومې خراغلاس و چې ډېر لري زینه راغله یو تشریف مراوړلو حالین ته او د محترم دهقان صاحب د نړۍ مننه کوو چې دا زحمت ایستلی او ترتیبات او سازماندهي کړې ده او تاسو ټول تر زړه کومې خراغلاس وایم. سوال مې دغه و ډاکټر صاحب محترم چې دوستانو په داخل د افغانستان کې البته ټولو ته دا خبره معلومه ده چې موږ د حالین ډېر وخت هڅه کړې ده چې وطن سره مرسته وکړو. زموږ سوال دغه ده چې آیا که چېرته موږ د رسنیو کوم فعالیت کوو او داسې ښکاري لکه زموږ چې کوم دغه 10 کاله یا 15 کاله مبارزه کوو هلته موثریت لري که نه دا پوښتنه مې وه. د رسنیو مثلا اوس وختونو کې مونږ ډېر کم کړی ده کوم ځوانان چې مونږ پېژنو د خپل فعالیتونه ما لږ راکم کړل ځکه چې مونږ داسې فکر کوو دغه زمونږ هڅونه یا زمونږ د روښانتیا لپاره لکه مخکې دوست اشاره ورته وکړله چې آیا دا هلته موثریت لري که نه لکه ټیک ټاک شو فیسبوک شو دا نور څه. او دویمه پوښتنه مې دغه ده چې دغه کیدای شي ستاسو بیډه وي یا د پروګرام چې تاسو شروع کولو نو مونږ دلته په هارین کې د غرغښت په نوم د لوی پکتیا ټولنه هم لرو چې 1200 غړي لري او د پی ټی ایم غم شته فعالیتونه هم شته چې د هغې غړي هم او غړي هم زه ډېر کم وینم. نو که چېرته دغه یو ناڅاپي راتګ و خو دا پروا نه لري او که چېرته مخکې نه دا رقم ټولنې جوړېدلې تاسو ډېر زحمت و بس ډېر لرې نه راغلي نو ستاسو موجودیت زموږ دپاره ډېر اړین ده چې ډېر خلک ځای په ځای شوي وه دلته او ټولو خلکو نه مونږ نظر نه غوښتنې وه او په یووالي توګه په یو ځای مو دغه پروګرام مخته بوغلې وه. لکه یو دوست اشاره وکړه بهرنۍ چارو وزارت کې ډېره مننه کوم ډېرې ښې موضوع ته مې اشاره وکړله خو مهم هم دا هم ده چې دا تقسیم شي دوستانو په منځ کې مونږ هم ځینې وخت داسې ښاروالۍ سره فعالیتونه کوو او سبسیدي ورکوي خو مهمه دا هغه ده چې دغه کوم یو چال لري یا پروپوزل چې جوړیږي دغه چال ډېر مهم ده چې دغه افغانانو سره وویشو او تقسیم یې کړو بیا نو په ټوله اروپایي ټولنه کې پرې سره تقسیم کړو. ډېره مننه کوم ستاسو وخت مې ونیو. مننه. ډېره مننه. اول خو د موثریت خبره ده چې افغانستان خو ولس مظلوم دی یعنې ډېر کم کومک هم ورته ډېر زیات تاثیر کوي. موثریت شته البته د موثریت دپاره باید نورې لارې چارې هم ولټول شي چې هغه کې مثال فساد رامنځته نه شي چې بیا بې باوري رامنځته کېږي. څوک چې مرسته کوي او څوک چې چاته چې مرسته رسېږي دا بې باوري باید ختمه شي او مستقیم
ښه میکانیزم لار نه دا مرسته ورسېږي. ښه دا ده چې هغه څوک چې مرسته کوي خپله مستقیما ورسېږي. درېیم لاس څلورم لاس چې ده دې کې بیا هم یو څه هغه راځي پکې ستونزه پکې پیدا کېږي. نو د رسنیو فعالیت چې ده چې دې ځای نه کوم دوستان فعالیت کوي دا افغانستان کې خو د اجتماعي میډیا چې ده ټولنیزه میډیا دا خپل تاثیرات لري فوق العاده تاثیرات لري. موږ هیله لرو چې افراط او تفریط چې ده چې په یو برخه کې لکه مخکې چې ملک بابا صاحب ورته اشاره وکړه افراط او تفریط په دواړو لحاظونو باندې چې ده هغه مردود دی. نو داسې افراط یا افراطي نیوکې چې هغه د ټولنې له واقعیتونو سره سمون نه خوري خوابدي رامنځته کوي زړه بداوی رامنځته کوي او دا ملت خو د پیوستون ته ضرورت لري ستړی دی مایوسه ده. نو که دې کې موږ بیا سیاسي کشمکشونو ته لاړ شو نتیجه یې ډېره مثبته نه ده. د ده په ځای به د اجتماعي ریفورم چې ده دې ته توجه وکړو چې دا هغه پوره کینه ولس کې پنځېدلې ده د 50 کلونو په نتیجه کې. اوس نتیجې له پاسه چې ته ملامت یې که زه ملامت یم دا نتیجه نه ورکوي چې په دې باندې بحث وکړو. سیاسي کارونو مشکل دی که داسې هغه داسې سیاسي فورمول نه ده چې 2 + 2 = 4 مس معامله ختمه شوه. یعنې که ته حق په جانب یې نو تا مقابل طرف ته چې خلص دلایل درسره وړي چې تا په شل نومونو باندې تورن کړي. نو په دې خاطر باندې موږ وایو چې په ملي مسایلو کې له احتیاطه کار واخیستل چې دا ډېره په ګټه ده. دغه اوس تبلیغات چې اخوا کېږي که دې خوا کېږي که نه او بل د شخصیت جوړونې دپاره د خلکو نه لاره ورکه کړې افغانستان کې کوم کار وکړي چې تا ټول خلکو وایي چې کور دې ودان زه دغه سړی په هر کار چې کوي 200 تورونه باندې پورې کېږي. نو هغه دا چې موږ چې د تورونو پورې کولو مرحله چې نوره ختمه شي د عملي کار موږ هلته په کابل کې محکمونو سره دا مشکل دی چې وروره ملای مسجد جوړ کړه مدرسه جوړه کړه انجینر پل جوړ کړه ډاکټر روغتون جوړ کړه چې هر سړی د خپل مسیر ته سبق شي. اوس خو موږ دوستان سره ټولې کوو چې دوه هغه چې دي ډېر زیات دي افغانستان کې. زموږ د کرکټ اتلان چې دي دا چې کله توره وکړي بیا ټول تشویق کوي اتلان لقبونه کله چې لوبه ده بیا به بیلې به ګټي بیا نو 200 کمیټونه د کنځلو ترخصي او د کرکټ پوهان چې علي لیکوال دي هغه هم کرکټ پوهان شي چې داسې دې کړي وي داسې دې کړي وي او یو سیاست پوهان ټول ولس په سیاست کې مسؤل. موږ وایو چې راشي په کار کې مسؤل شو. مسله کې دم نه مشکل په دې کې چې غیر مسلکي کسانو سیاست ته لاس واچوي مملکت دغسې موږ دغه پروسه که را شروع کړو چې راځه وروره که سیاستوال یم کور دې ودان لاړ شي سیاسي نظام دې اصلاح کړه که ملای لاړ شه مدرسه دې لوکس کړه دنیا هغه نصاب دې پوره کړه تکمیل یې کړه زور نصاب دې لرې کړه دین د عصر تقاضاو سره مناسب د عصر تقاضا دین سره مناسب خلکو ته تشریح کړه. نو دا هغه شته ده موږ یعنې دا دې غونډه کې موږ ویل چې دا سیاسي جنجالونه دا بیخي څنډې ته و سیاستوال دپاره پوره فرصت شته د خپله بدي سپینه کړي یو بل سره او دا ولس نور په مرضونو باندې نه کړی. نو دې صافي صاحب هغه طاهر صافي صاحب وایم ټکو ته اشاره وکړه دې له خاطره چې لږ کار نور منظم شي موږ یو جدول جوړ کړی هغه به نوراني صاحب صافی صاحب خالد صافی صاحب طاهر صافی څوک چې ځوانان دي دغه ته به دا جدول وسپارو هغه جدول کې داسې لیکل شوي چې نو شخص معنا کم کار د په خوښه کم کار کولی شي کلینیک جوړی خپل کور جوړی کاریز اوبه صفا کوي یا چې کوونکي واړه بندونه چې دي د اوبه خور سیستمونه دا جوړی هر شی چې ستا په زړه 15 کسان ته د بورس زمینه برابره تی په نښه کړه کله یې کوي هغه نیټه به ورسره وکړي دغه به ستا هغه یو اخلاقي ژمنه وي بیا به دا لس موږ سره موږ نور کوم هغه نه لرو څه ورته نه کوم د تفتیش قوه یو نه تاسو باندې حق لرو نو چې تاسو وایي دا کار ونه کړی خو موږ سره باید یو هغه یو لږ ته لږه یو نتیجه چې مثال هلند میشتو افغانانو لږ ته لږه دغه لس پروژې د 2 کلونو په بهیر کې دی عملي کوي چې یو سیستم موږ ورو سیستم ته داخل شو نو بیا به یو بل سره تعقیبو او داسې کېدای شي داسې پروژې پیدا شي چې زموږ په ذهن کې هېڅ ګرځېدلې نه وي ستاسو په ذهن کې وګرځي دا تحصیلي بورسونو مسله چې داسې هلته خلک ډېر زیات مشکلاتو کې اخته وي هغه دپاره باید داسې میکانیزم جوړ شي چې داخل چې پیسې کومه کوي دا متضرر نه شي ځکه چې موږ ته دا تجربه ده دا ملک چې د روسانو دا قطارونه چې به را روانو دا د امریکایانو دا پیسې چې را روانې وي دا ملک د خلکو غربت یې ختم نه شو کړی موږ دا ورته د خلکو د مهي نیولو چل ورکوو مهیا نه کوو یعنې موږ وایو چې مخکې دې نه چې مریض ته د تداوي مخه د مرض مخه ونیول شي
نو دا کار به کوو په ګډه به سره کوو. اوس دې غونډه کې موږ ته ډېرې نوې خبرې نورې را پیدا شولې. انشاءالله چې بیرته ځو یو مثبت نظر سره به افغانستان ته لاړ شو. ورته به چارواکو مارواکي ورته وایي که چارواکي هغه بلا چې دي خو که دوی سره به هم کینو ولس سره به هم کینو دغسې غونډه بالته به ونیسو خلکو ته به وایو چې وروره دا خلکو سره مستقیمه تماس کې شي یا دوی به راسره تماس کې شي یو رابطه به وي. موږ به فقط دغه د روحاني قشر او د مهاجر قشر یا د روشنفکره قشر دغه ترمنځ به د یو پله رول ادا کړو. هغه کې خیر ده که پنځه کنځلې پکې ښکته پورته شي هم پروا نه کوي ځکه چې دلته چې راشي که نه هلته چې لاړ شي بیا دا بیرغ او دا شیان چې دا هغه دي چې بس ټول سیکولران سره راټول شوي هلته بیا دا نظر ده صحیح شو. بیا بهر ته چې لاړ شي ولا هلته خو هم داسې دي چې دې خلکو سره حتما رابطه ده ولې ورته څه نه وایي که نه یو 200 تورونه باندې تا به سر په لاس کې نیولي دی به هغه کې یعنې معنا که دې وطن ته کار کوي کنځلې به زغمې ستونزې به زغمې دا ټول شیان به زغمې خو دا ټول موږ په ځان باندې منلي چې دې ته راسېږي. نو کور ودان دهقان صاحب خدای دا دهقاني نور هم د بختوره نور به سره ډزونو مننه استاده د ټولو دوستانو زما وروستۍ پوښتنه ده استاده دلته تقریبا زه نوی راغلی یم 4 کاله کېږي لکه بابا صاحب چې ویل دا ستونزه ډېره ده چې ته څوک راټولې یا هغې ته وایې چې د وطن خبره ده تا ته وایي ته لیونی لکه تېر کال موږ د خپلواکۍ ورځ جوړوله تا ما ته ویل چې که امکانات پکار وي زه به سره کومک وکړم. دلته موږ ډېرو خلکو ته ولیدلو بابا صاحب کریم المر صاحب مثال صاحب د صافی صاحب دوی شهیدان دي دې په ځای چې موږ سپورټ کې موږ ته وایي چې دا شی نه مه کوئ. نو دغه احساس دلته په ډېرو کمو دوستانو کې څنګه کولی شو دا خلک تشویق کړو ویهڅوو لکه څنګه چې عربان دي مروکیان دي هغوی منظمې ټولنې لري کمیونټیان یې لري په نورو ملکونو کې دلته دغه ډېره غټه ستونزه ده. خصوصا پالنډ کې ډېر افغانان دي خو دا خبره چې ورته وکړې لکه ته چې بې ډس کې ولا وایي دا شی نه په درد نه خوري کار دې وکړه ته ځوان یې یعنې تشویقوي خو دې نه لاندې منفي خبرې درته کوي زړه دې تیتوره کوي. نو دغه سره استاده موږ مخکې په دې اړه باندې ما سوال چې څه به وشي عام مشکل داسې نه شي یوازې دلته ده د افغانستان کې موږ چې بېکسیار صاحب به کومک کوو ده به پیسې راډیو د انجیلا مجله بیا به نور کتابونه راډیو شروع کړه د کلیوالي ښوونځیو ته دې ته به ما کتابونه کول وړیا ورکول پېښور نه به کتابونه بیا به خلکو تبصره کوله کتاب څه په طرف یو جوړی راګزار نه کړل یو پیپ غوړي راګزار نه کړ دا د خوراک شری سم کې راکې نو هغه دا ټول نشه دا چې مرزونه په یو کار پیدا شول دا منفي نظرونه دا پکې خو دې سره سره موږ په دا موږ بسم الله شهر بسم الله خدای یو شی دی نو څنګه یې کوي نو دغه یو او کچیرته زمونږ ولس کې دا مشکلات نه وای دا ناروغي پکې نه وای سوزي پکې نه وای بېسوادي پکې نه وای فقر د اجتماعي فقر او سیاسي فقر او فرهنګي دا ټول شیان پکې نه وای دې په ټولو خبرو پوهېدلی خو بیا خو خدمت ته ضرورت نه ده اوس خو داسې تا ته مریض ټولنه ور په غاړه ده هغه څوک چې خدمت کوي هغه هم ورسره مریض دی داسې نه چې هغه روغه ضد ټولنه کې اوسېږي د ارواپوهنې استادان اکثره خپله رواني تکلیف لري ته چې کومه ټولنه کې اوسېږي ته د مګې ټولنې مسؤل یې موږ نور دوستان ته وایي ما د ایلان مسک په امریکا کې دا که زمونږ په لغمان ننګرهار یا کونړ یا میدان وردګو کې زیږېدلی وای دنه به څه شی جوړ خو ټولنه همغسې ده د هغې ټولنې ظرفیت پورته ده شخصیت یې همغسې پورته ده دا ټولنه چې ده ټولنه کې د مشکلات دي ستونزې دي نو دغو مشکلاتو په پام کې نیولو سره باید موږ ورته کار وکړو افغانستان کې خو ورپسې ووایي موږ خپل خدمتګار نه پېژنو بادار ښه پېژنو د دې ولس دومره مظلوم شوی چې هغه تا د اجتماعي خدمات دا په هغې کې نه محاسبه کوي حتی ځینې به چې ته ورسره کومک هم وکړې داسې فکر کوي چې دا ما په ده باندې حق دی او دا به حتما ما ته میاشت کومک راځي همداسې د زړه سوي له خاطره دا کار سره نو زموږ هدف یو غټه پروسه کې دا هغه دا و چې دا خلک په خیرات باندې باید نور بلد نه کړو چې دا داسې زه وایم چې 15 افغانۍ دي 15 ډالره دي 10 ډالره دي یو اجتماعي خدمت باندې مصرف شي نه دا چې موږ د جرمني دوستانو کال په کال به پیسې رالیږلې ما د یتیمانو ته هغه ته پروګرامونه پې جوړول هغه 10 ډالر 15 ډالر پورې ما کومک کړی دی جرمني میشتو افغانانو خصوصا د کونړ نو آخر کې زه دې ته ورسېدلم چې دا خلک موږ په دې خیرات باندې نشو مړولی آخر کې هغوی زده مې ویلې ما داسې کوم چې کلینیک جوړو کلینیک کې به خلکو ته کار هم پیدا شي ډاکټر ته به هم کار پیدا شي د مرض د تداوی مخه به مرض به مخکې تر مخکې تداوي شي او پیسې به شکل به بدل شي له منځه به لاړې نه شي مخکې د شخصي خلکو ته پیسې ورکولې پیسې ورکېدلې اوس پیسو شکل په دیوال په کلینیک په دې باندې بدل شو نو که دا داسې کار وکړو چې خپل دوستان میندوالان هم شي د خیرات په شکل باندې ملت داسې شوی چې بیخي فکر کوي دا خارجیانو باندې یا بهرمیشتو افغانانو باندې زمونږ دا یو قانوني حق دی او نو هغه نه دا ښه ده چې
پیسې ورته په قرض ورکړو اولاد خپل تعلیم هغه ته ولېږي تعلیم ته ولېږي د نجونو دپاره ښکاره یا پټ ښوونځي جوړ کړو چې دا خلک د سواد نعمت نه هغه بې برخې نه شي دغسې نو دغه د خیرات لړۍ چې بسته په تولید کې ړنګې شولې او نتیجه یې ورنه کړه دا باید په یو نوي شکل باندې په بل شکل باندې واړو شي هم خلکو ته کار وشي او هم د خلکو روحیه په دې خیرات باندې هغه نشي بل دا مفهوم چې دا ورکړه دا شته د ټولنه دې سره به ته ځان داسې کوې لکه نورمال لکه ټولنه کې چې دا نور هغه دي نو که د خلکو خبرو پسې وګرځېدلې نو کار پاتې لکه توصیه ورته وکړه رښتیا وایي دا پروګرامونه جوړوي لږ لږ کومک خو دې ورسره کېدی لکه به کېنو څوک دې کومک سره وکړي دا خلک چې ناست دي خو شل غیر لاشعوري شل نور کارونه هم لري هر یو ته لس فامیل ورپاړ دي موږ چې بهر میشت ما ته خو دا 215 کتابونه موږ یو نه هغه نه چاپ کړل دا ستا کتاب هم دهقان صاحب راوړی چې د دهقان صاحب نه مې هیله کړې پوهنتون پر یو کتاب چاپ کړ د کاسیار صاحب په بیخي هغه شو نو فیصله ډېر عمر پکې وکړه دا هغه چې دا هر یو ته چې وایي دلته لس کورنۍ ور په غاړه لس کورنۍ چې د پیسو ته به مقابل طرف هم درک کړي که نه چې مقابل طرف ته به زه پوهېږم ډېر خلک موږ ته د حیا د عزت له خاطر هغه نه کړی چې موږ خبره زموږ دنده غورځو خو زه پوهېږم چې هغه باندې څومره رواني فشار او رواني فشار دا فشارونه به نور کم کړو فرهنګ هم د ګټې وسیله کړو ژوند هم د ګټې وسیله کړو ټول شی باید په تاوان کې روان نه وي که نه موږ مشکل په دې کې چې ټول شی موږ په تاوان کې روان کړه او خلکو مکتبونه جوړ کړه فیس اخلي ګټه پکې ده موږ خلکو ته پیسې ورکړو چې راشه مکتب ته هغه بیا راځي نه ورته نو مقصد مې دا دی چې دغه خبرو نوې خبرې پیدا کړي میکانیزم یې جوړ یو لاره یو نتیجې ته رسېږو زما هدف دې کې ده چې یو کال که موږ کار وکړو بیا زما مرګ بابا صاحب تشویش دا هغه زه ورته رفع کوم زه دا پریس کانفرانس ورکوم ټول حکومت مخې ته چې وروره ته حکومت یې تا کال کې پروژې چې دي زما نه ټکس ټولی دغونه دي دا خلک بل حکومت ته ټکس ورکوي د خپل د لاس خواله راډېږي د دې کلنۍ پروژې دغونه دي کتابونه یې دونه چاپ کړي مثال کلینیکونه یې جوړ کړي روغتونونه یې جوړ کړي کورونه یې جوړ کړي او څونه نور خدمات وړاندې کړي نو خبرې ډېرې دي نور یې خبره نه کوم بیا هم ټول نه مننه هغه دوستان چې راغلي تکلیف یې ګاللی د ټولو کور ودانۍ بس دا وطن د په ګډه به جوړ کړه په خدای ډېره مننه استاد زموږ پروګرام رسماً پای ته ورسېد د دهقان صاحب په پای کې څه وایي نو هیله کوم چې راشي خپله خبرې